الرحمن الرحيم. منان ورونو کوم دین تا کومې طریقې ته که په منځ کې ده که په واده کې ده که په جنازه کې ده که جهاد او حج او روژه کې ده هغه طریقې ته احترام ولره. داسې مه وایه چې دا ټول خلک څه کوي او دا ته څه وایې. دکې د ملګرو ورته وویل چې انس ابن مالکه دا څه کوي؟ ته خو خره د پاسه ناست یې او منځونه کوي، منځ خو پاک ځای غواړي، قبلې ته مخ غواړي، دا خو خر دی اوړي راوړي. هغه ورته جواب کې داسې نه وایي چې دا زما طبیعت دی، زما خوښه ده، ته ما نه پېژنې، زه څومره غټ سړی یم، ته کشر سړی ما څه خبرې کوې. یو صحابي دی او بل تابعي دی. هغه ورته وایي لولا انی رأیت رسول الله فعله لم افعله. که ما پیغمبر علیه السلام په دې طریقه نه وی لیدلی نو ما دا طریقه نه کوله. اوس یې چې کوم ځکه یې کوم چې رسول الله مې لیدلی چې نفلي مونځ یې داسې کړی دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. د پیشدری متدین مجاهد او غیر ولستا علماء کرام او سپینګیر او ځوانانو ته د مدرسه ام القرى مدیر قاری صاحب عبدالرحمن او د هغه ټول استادانو ګلالیو شاګردانو ته او بل اخر خپل ځان ته د خوشحالۍ مبارکي ویم. د غرونو سرونه او د قرآن ښکلي آیاتونه د ګلالي بچیانو داسې اوازونه لکه جبریل چې څنګه قرآن د اسمان نه راوړی و. الله دا نعمتونه ډېر کا، الله دا نعمتونه ماخله، الله د دې قرآن صحیح تابعدارم جوړ کړه. ورونو مشرانو علماء کرامو مسأله تفصیلا بیان کړې ده. زه به تاسو یو مسئلې طرف ته فکر راګرځوم خو تاسو به راسره ملګري وئ. ډېره مهم هم ده، ډېره ضروري ده. د دې مسئلې نه غیر جنت ته تلل ممکن نه دي. سره انسان ځینه منځ، روژه، حج، جهاد، زکات، صدقه، خیرات هیڅ هم نه قبلېږي تر څو چې دا زه درته کومه خبره کوم دا عقیدې ته کوزه نه کړي. هغه خبره د مکانة السنه د محمد صلی الله علیه وسلم د طریقې قدر، عزت، احترام، د رسول الله تابعداري. دا خبره به زه د درې خبرو کې راغونډوم د الله په فضل باندې. یو مکانة السنه فی ضوء القرآن. الله رب العالمین په قرآن کې د محمد صلی الله علیه وسلم د تابعداري متعلق د خپل بندګانو ته څه ویلي. دویم مکانة السنة عند الصحابة رضی الله تعالی عنهم اجمعین. صحابه د الله د پیغمبر طریقه اغستی ده او کپریخی ده. دریم نمبر مکانة السنة عند ائمة الاربعه رحمهم الله تعالی. د څلور لویو امامانو په نظر او په فکر کې او د فتوی لاندې د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه څومره قدر لري دا به د الله په فضل وایو. ورونو اولنۍ خبره چې سنت د محمد رسول الله په قرآن کې څومره ځای لري نو هغه دا دی چې اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم فرض. د الله د پیغمبر تابعداري فرض ده، فرض دین غیر عبادت قطعا نه قبلېږي. د تصویر باره کې خپل حدیث کتلی دي د الله سره دشمنی د هغه کڼکۍ کې ټلیفون دی دا درېږه فاسقه پسې سوچه ناروا، سوچه حرام او بد نفسونه غواړي چې رانه وشي، هیڅ خیر پکې نشته. اولنۍ خبره دا چې د الله د نبی اطاعت فرض عین دی او لازم دی او ضروری دی. چا ویلي؟ الله رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اطیعوا الله، د الله رب العالمین صحیح بندگی وکړي، و اطیعوا الرسول، او د الله د پیغمبر تابعداري په طریقه د پیغمبر کې وکړي. ګوره او که چېرته د الله د پیغمبر تابعداري نه وه، د الله بندگی نه وه او د دین نه پکې لارښود نه و،
به عمل بربادیږي او تباکیږي نه قبليږي انسان په جهنم ته ځي ولا تبطلوا اعمالكم عمل دې برباد او روزه زکات حج وغیرہ څومره اعمال چې تا عالم د ثواب په نیت معرفي کړی دي ځکه چې د محمد رسول الله طریقه نه نو دا ثواب نه دی وبال دی دا جنت تتلل نه دی جهنم تتلل دویم ځکه الله رب العالمین فرمایلی دي وما آتاکم الرسول فخذوه محمد صلی الله علیه وسلم چې د کوم کار په باره کې ویلي چې وکا بس وکا هغه کې چون چې را مکوا هغه کې رواج او مخ کې ورسته خبره مکوا بس چې د الله نبی ویلي او کنو بس امتثال الاوامر سم د په عمل کوا وما نهاكم عنه فانتهوا او محمد صلی الله علیه وسلم چې د کوم کارونو نه منع کړي هغه مکوا او نبی صلی الله علیه وسلم زمونږ اسلام هغه کارونه انسانانو ته معرفي کړي چې وی کې چې په کوم کې د انسانانو خیر وي او د ټولو هغه کارونو انسانان منع کړي دي په کوم کې د انسان د لپاره شر وي کله دنیا او کله آخرت دریم آیت په دې خبره باندې چې الله رب العالمین د پیغمبر تابعداري لازمه کړي ده الله فرمای من یطع الرسول فقد اطاع الله د الله تابعداري څه شی دی د محمد رسول الله تابعداري په اصلي معنا کې دا تابعداري د الله رب العالمین دا او د الله رب العالمین په تابعداري کې هیڅ څوک اختلاف نه کوي که اختلاف د محمد رسول الله د ذات نورسته خلک اختلاف کوي نو د اختلاف حل څه شی دی اتباع النبي صلی الله علیه وسلم منځ کې به تابعداري کوي پینسو کې به تابعداري کوي ګیره او برید کې غم خادي کې گاوند کې مور پلار سره او د خزي او خاون تجارت او معاملات روزه او منځ او حج په ارزه کې به د محمد رسول الله د طریقې پوښتنه کې او په حقه طریقه باندې به بیا مزل کې که چیرته د رسول الله په طریقه د مزل ونه کړو په کګا او غلط لار باندې روان دین ته برس نه د دین نه بلري وز الله رب العالمین د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارکه فرمایي واقیموا الصلاة خلقو منزنا کوي واتوا الزکات او زکات ور کوي واطيعوا الرسول او د پیغمبر تابعداري وکړي دلته د منځو د زکات خبره کړې ده منځم د پیغمبر په طریقه کې زکات هم د پیغمبر په طریقه کې جامع چې اغوندي نو تیمم خې طرف نه به استعمال کوي لارې په خې طرف باندې به په سلام کې به مخکیواله کې نظر به د زنانو په مخ کې ښکته کوي پر دې زنانه ته به نه ګوري دا ټول د محمد رسول الله تابعداري ده بیا د انسانانو عادت دا د دې کار کوي چې ګټه پیوي کنه پیسې پکې وی هغه کار کوي الله رب العالمین فرمایي لعلکم ترحمون فاغه چا به رحم کیږي چې څوک د محمد رسول الله سی ورونو تابعدار وي د محمد رسول الله تابعدار انسان باندې الله رحم کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل کول دا کامیابی ده ټول انسانان غواړي کنه غواړي چې کامیاب شم تاسو ګورئ عالم غواړي چې الله مال خیر علم راکړي کاروباري سره غواړي چې الله مال خپي سیرا کې معدن والا غواړي چې بس یو ډس او ټول کانی را بهيږي بیا ذمہدار وای زما د غلې رشد ډیره دنګ ولولوي ځوان وای ماته د خخزه ملاوي ټوپک والا وای ما پسې ډیر خلک را روان وي جاز والا وای زه د لخو چت شمه د راکټ او کلاشنکو په یو شپل شغوي ما سره د اټم بم را سره وي د ټولې نړۍ پاچایي دی وکم ار سره په خپل بخش کې کامیابی غواړي کنه غواړي وای لیکن حقیقی کامیابی په کوم ځای کې ده هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په اتباع او تابعداري کې ده الله فرمایلی و من یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما چې د الله رب العالمین تابعداري او بندگی د محمد رسول الله په طریقه وکړه دا کامیاب شلو په دې لوی کامیابی سره چې ډیره لوی کامیابی ده مؤمنانو ورونو کو غواړي چې الله رب العالمین مو کامیاب وګڼي تاسو الله رب العالمین ته نږدې شئ او جنت ته لاړ شئ په خپل ټولو کړنو کې په ناسته ولاړه خوب او ویخېدو جمعات او بیت الخلا په هر ځای کې د الله د نبی تابعداري وکړي قدرمن بشئ قدرمن الله رب العالمین فرمای ومن یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون الله بندگی چې څوک کوي د الله د نبی تابعداري چې څوک کوي د الله نه ویریږي او تقوا پکې ده دغه خلک صحیح کامیاب خلک دي الله رب العالمین د دنیا مالدار خلکو ته کامیاب نه دی ویلي د دنیا قوت والا مټور خلکو ته الله کامیاب نه دی ویلي مالدار ته نه دی ویلي کامیاب ک الله رب العالمین ویلي هغه بنده ته ویلي کوم بندا چې بندگی د محمد رسول الله په طریقه باندې کوي
او دا حقیقي خبره ده. موږ تاسو ټول په دې کې اتفاقی خلک یو. تبلیغیان رونه مسوي وې د الله د نبی په طریقو کې د دوانو جهانو د کامیابی یقین ساتل. یقین دا خبره صحیح ده، لیکن مخکې اوس لګو بدول غواړي د دوانو جهانونو د کامیابی یقین ساتل او په طریقه عمل کول. دا سره ملګری نو محمد صلی الله علیه وسلم د په دې ذات کې او د په طریقه باندې عمل کول د کامیابی او د فلاح کار دی. افسوس قدر د زر سود پیژني، قدر زرګر شناس ارڅوګ نه پیژني. الله رب العالمین فرمایلی دی په آخرت کې څومره لوی ګټه ده. الله رب العالمین د رسول الله د تابعدار انسان دومره قدروي، دومره نازوي چې په جنت کې چې څومره غټ خلک دي، غټ خلک، غټ جنتیان. الله رب العالمین دا یو فاتح انسان په دنیا کې چې خلکو ورته کم نظر کو د الله د نبی قدر کړو. الله به دا راوالي پیغمبرانو مجلسونو کې به کې نبی صدیقین او شهدا او عام صالحین نیکانو خلکو ته به الله بوزي. الله فرمایلی دی ومن یطع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وحسن اولئك رفيقا کی کمال دے. محمد رسول الله چې خلق دنیا کې پریدي د رواج د وجه نه پریدي، د ملګری او د دوست د وجه نه پریدي، تنظیم او د ډلې د وجه نه پریدي. یعنی د رسول الله پرې خودلو سبب څه شه دی؟ د بدو خلکو ملګرتیا. ود الله بندا تا رسول الله د دنیوي خلکو د وجه نه پرې خودو، دومره بده ونازوم، دومره قدر بده کوم د انبیاء په خوا کې بده کینو. شهید زمنګ په دین کې څومره قدر لري. خلک شهادت د الله نه غواړي. الله چې څومره خلکو ستاسو نوم ویني ته یې کړي، رب ته قبول کړه. بس الله دې قبول کړي. زما مؤمنانو ورونو، تاسو د قران مجید د یو خبرې مرته کړیو، دا چې د فرض عین دا او دویم دا چې د کامیابی ده. زه تاسو ته دویمه خبره کوم چې مکانه السنت عند الصحابه. صحابه دا قران مجید مطالعه کړي او په دې باندې پویو چې د محمد رسول الله په تابعداري کې د الله رضا، کامیابی، جنت او ټول خي کړنی دا د رسول الله په طریقه کې دي. نو صحابه کرام په هیڅ یو وخت کې د رسول الله طریقه نه ده پرېخ. کوم کاری کړي د رسول الله د وجه نه کړي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو ورځ محمد صلی الله علیه وسلم جمع ورکول په منځ ولاړو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع ورکول پیزار په خو عام قالین کارپټ وغیرہ نه، جنازه وغیرہ یو پیزار پاک کیسه به وګوري که غندو پس مکه به راکاږي بیا به ودرېدلش. نو صحابه کرام هم پیزار خو کړو. دکې نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راغلو ورته د الله نبی ستا پیزار کې مشکل دی د اوبا سودرې کا. نبی صلی الله علیه وسلم پیزار راواغستو ګس طرف ته کې خو د خې طرف ته به نګدي، مخه ته به نګدي. صحابه کرام چې ولیدل چې د الله نبی پیزار وېستلو، دي ټولو پیزارونه وېستل او ګس طرف ته کې خودل. نبی صلی الله علیه وسلم ته معجزه او وحی راغله چې پیزار وباسه او دی یوازې رسول الله لیدل چې دا کار وکړو. بس د رسول الله چې کومه طریقه خوخه وا دیو بغیر د سوال او جواب نه، بغیر د پوښتنې نه عمل خوخ دی په منځ کې پیزار درې کړو. چې درې کړو نبی صلی الله علیه وسلم سلام وګرځولو. ورته صحابه ما حملکم علی القاء نعالکم، ولې مو پیزار وستل؟ دا ولی وې د الله نبی منګه ته ولیدل چې تا پیزار وستل، نو ستا دا عمل منګ ته ډیر خوښ دی، تر باندې ډیر ګرانې. که ته خپل بلخپی وي منګ خپل بلخپی، که ته سرتور منګ سرتور، که ستا پیزار زمنګ پیزار، منګ ستانه غیر چاره نه کیږي. ورته ویل الله بندګانو ما ته جبرئیل لغلی، ان جبرئیل اتانی فاخبرنی ان فیها قذرا. جبرئیل راغی او ما ته ویل چې ستا پیزار کې مشکل دی. تاسو وګورئ صحابه ته پیزار استلې دی، لیکن پښتنه نه دا کړي، صرف عمل ته ولکتل. دا الله بندگانو محمد رسول الله دغه شانتي وقدر وي، دسي ونازوي، دغه شانتي تابعدار شي. پیزار کې د رسول الله تابعدار، په سر کې د رسول الله تابعدار، په ګیره کې د رسول الله تابعدار. نبی صلی الله علیه وسلم یو شاګرد ابو هريره رضی الله تعالی عنه د 500 نه بر احادیث نقل کړي دي. افقه الفقهاء د محمد رسول الله د دین د ټولو نه غټ مفتی، غټ فقيه، غټ صحابي، رښتینی جنتی انسان. هغه یو ورځ مروان بادشاہ پرې خو د خپل جمعې منځته خطبه ته پرې خو د چې ته خطبه وکي. د خطبه وکړه د جمعې په اولین رکعت کې سورۃ الجمعه ولستله او په دویم کې سورۃ المنافقون ولستله. ابو رافع دا په دې مجلس کې وکړه چې سلام وګرځیدلو، نو دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خاطر راغی. ابو هريره
دا تا چې کوم دو سورتونه ولوستله انك قرأت بسورتين كان علي بن ابي طالب يقرأ بهما بالكوفه دغه سورتونه به علي سي په کوفه کې لوستله او تا دلته ولوستل مطلب داو چې نتا په دې سورتونو په ویلو کتابداري د چا وکړه د علي رضی الله تعالی عنه هغه ورته فرمایله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعه وینا علي زما ورور دی په ما قدردان دی د رسول الله زوم دی کاری صحیح دی خو ما چې دا عمل کړی د علي د وجه نه مند کړی د چا د وجه نه مې کړی ما خپل د محمد رسول الله نه په منځ کې اورېدلې د جمعې په ورځ چې دا سورتونه ویل اے مؤمنان ورونو په جمعې په منځ کې د سورت په ویلو کې د محمد رسول الله تابعدار دی د رسول الله د تابعداري په کار دی چې هغه په کومه طریقه ناس ته اقشنته ناس ته ولاړه یو ورځ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه تاسو پیژنئ اولنې د اسلام امیر المؤمنین دویم خلیفہ د مؤمنانو دی دا عمر رضی الله تعالی عنه اسلام الله په د باندې مضبوط کړو دا لاړو حج لته بیا عمره له نو دا حجر اسود چې د حجان صاحبان دنه لاس لګی کنه استلام هغه دین ورته سلام کوي خاره خبره د حجر اسود ګټه دا او ګټه نه چاله تکلیف ورکول شي او نه چاله خیر ورکول شي او داغه ایمان خو ډیر مضبوطو نو دا عمر صاحب راغی دی ګټه ته ودرې د ورته ای ګټه تا ته پته ده زتا پیژنم چې ته ګټه انی لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع نه ته چاته خیر رسولش نه ته چاته شر رسولش ځکه پتا کې سا او روح قوت او صلاحیت نشته چې د چا سره همکار شي اسی ګټه لیکن دومره خبره ده ولولا انی رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك کما خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ویلي د لچستا قدرې کړه دي تا نه لاس لګولې دي ته مچ کړي تا ته احترام لرلې ک محمد صلی الله علیه وسلم دا طریقه د تا سره نه وې کړي مستلم تو کنو ما بچرته هم ستا قدر او احترام نه وې کړي تاسو وګورئ عمر د هغه ګټي قدر کوي د کومي ګټي قدر چې چا کړي دي چا کړي محمد چا کړي محمد صلی الله علیه وسلم هغه ګټه ته صحابه احترام لري کومه ګټه ته چې رسول الله احترام لرلې دي سره د ایمان او د توحید د عقیدینا اے مؤمنانو ورونو کوم دین ته کومه طریقې ته په منځ کې دا په واده کې دا په جنازه کې دا جهاد او حج او روزه کې دا هغه طریقې ته احترام ولره د سیمه وشي دا ټول خلک څه کوي دا تڅوي د سیمه وشي دا موږ مخ کې نه دا اورېدلې تا خو مخ کې ډېر شیونه نه دي لیدلیو د سیمه وشي دا مخ کې علما او نو ویلي ولی مخ کې مولیان نه پویدل څه زه د فجوال زما ماګان دي ښه ساپو خریما دا راتوي دي معدنو کې تاسو نیکه کانی راستري ګو تاسو راوباسي وای خبر را شریکه کوي کنه دا معدنو کې کانی شي دي کنه دا تاسو نیکونو راستل کو اوسې تاسو راوباسي نو وسې مر راوباسي کنه تاسو بلار نیکه خدا نه راستري اوس خو دا غرونه ټول سوري کله په دې بل مخم کړل په دې کې خو په اتفاق کې چې په معدن کې ګټه راوځي نو زما پلار نیکه سره یا اسباب نو یا خبر نو خو دا ګټه قیمتي ده او پیسې کوي خلکو مشکل په حل ده نو زه په دې سورن کې ورزم دې ته د عقل څنګه کار نه کوي چې دا حدیث محمد رسول الله سندن متنن صحیح ثابت دی دا د الله نبی دا طریقه کړی دا د دې د پرې خودو لپاره صرف یو جواب د سره زما پلار او نیکه نه دا کړی ولی مخکې مولیان نه پویدل الله دې مخکینی مولیان ټول جنت الفردوس تبوس هغه غریبان به په عمر خبره پویدل بده به نه پویدل ته د خپل پلار نه په ارث کې کمزور یې لیکن ستا پلار د معدن په کانو نه پویدل ته په پویږي او سار مقام پکې لګي نو سمو خیال دی چې د محمد رسول الله طریقه را ته صحیح ثابت شي نو باندې ولا ګورو وای صحیح ده الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي نبی صلی الله علیه وسلم یو شاګرد خریمه الاسدی دا بهترین صحابیو لیکن عام د لکانو دا عادت دي چې دا وختانی غټ خوښوي نو دا وختان سړي ډیری وګدي وي او دا لنګ پنسي به لګي ښکته وي په وختانو کې د رسول الله درې طریقې دي او د دریو نه غیر اچاله جواز نشته اچاله بازار کې روانو ملګری مولید لوړ څنګه نری الک دې دومره وختانی دي په سیمنډه میکړه مودريګا دا وختان دي د شوق د پاره پرخي دي او کنه د دین د وجنه نغه مولا او نو سیو کتل خبره پر اسکه مې په دوانو سترګو چې ډوډۍ دی په ماشو خبره کو دا غزو د میدان چې کوم ځکه خبره کې چې پویا شلو چې خبره خو کوي وي تما پیژنو تحریک طالبان کې غټ سړی ما چې څومره غټ شه د محمد رسول الله نه غټ کېدل نشي ته کوړو بارود پیژنې منګې پیژنو ته کوم ځکه لګي تما څه په خبر کې خبره کې کونړ کې لګي دویم جواب څه وي
وی موږ سره د علماء دي تصانیف کړي کتابونه هغه ما ولې نه منع کړي ته ما خپل دومره تصانیف کړي کتابچې نه پوره کیږي قلمونه ټول تش پراته دي په تصنیف باندې بیکارتوب دینداری نشي ګرځیدل وختان د محمد رسول الله معلوم دي ګیره معلومه ده بریتی معلوم دي که شوقانه پریدي د خپو پوری پریدا که محمدي وختان پریدي نو سم به پریدي به هر حال د صحابي وختانم د غټ غټو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویل لا وای نعم الرجل خریم الاسدی دا زما شاګر ډېر خسته الک دی ډېر دیندار دی او اخلاقی الک دی ولولا طول جمته واسبال ازاره چې دا دوه کارونه نه کول کنه نو ډېر بهترین الک دی یوه وختان غټ دی او دویم پنځه راکاږي ورونو توجه کوئ دا خبره اورسه د دې صحابي ته چې د الله نبی فرمایي چې زما دا شاګر ډېر قیمتي سړی دی خدا دوه کارونه د شرع موافقه ندي دا ورله جواب نه وای دا سره مناظره نه کوي دا ورته نه وای ته ما پیژنې ما په څو کمینونو کې کار کړی دی زه خو سنگریم نه دا خبره ورته نه کوي د څه ورته نه وای چې غټو غټو علما او سګرزم ځ چا نه منه کړي ممنه کیږي کنه ډیر کرته د ترافیک په غاړه باندې ډرایور خطای وي کې خو ترافیک پارچه ورنه کیده دې مطلب دا نه چې دا خطای صحیح کار دی دا وی خطای پارچه وی او کنه دا خطا کار دی صحابي چې کله خبرې کې جوابونه نه کوي د صحابي جواب ته ګوره فبلغ ذلك حريما فجعل فاخذ شفره فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف ساقيه سم دس قنچي پیدا کړه سم دس د سیم نه دی چې صحیح نه اله ورزمه برل وختان جوړې نه ټک ټک دا وختانه واړه کړه پنسي راوچته کړلې تاسو وګورئ د پیغمبر طریقه ورته معلومه شوی بیا ور سره جون چې را کړه ورونو به جواب کړه ورونو صحابي دې صحابي ګوره د سیده مولا غتیم کړه مولا ګوټر کوټه شانتي د سل جواب وین هغه غټ عالم دی صحابي دې جنتی انسان دی لیکن رسول الله د طریقې کې دنه به لانجی مانجی د چا سره بس چې حدیث تر تصحیح ورسېد مولوی صاحب به امن وسلمنا وی او کونړ کې خو خامخا وی وګوره د سینه چې بازان د ښکار نه کې چیرته شوت بدی کې په ګړنګونو کې بده وارته وي نو د رسول الله طریقه به خامخا منو نبی صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک شام نه راتللو نو انس ابن سیرین فرمایي وي موږ د مخلت د مجاهدو د مجاهدینو قدر او احترام پکار دی چې د دې محمد رسول الله کلک تابعدار وي وای منګ لاړو عین التمره یو زیاده الته ورسېدو چې ورسېدو انس ابن مالک په خره باندې سور دی او په منځ ولاړ دی ای ورونه د خره په شا باندې څه کوي منځ نفلی منځونه د بسیری سورلای باندې دکی دی ملګرو ورته ویل چې انس ابن مالک دا څه کوي ته خو خره د پاسه ناشته او منځونه کوي منځ خو پاک ځای غواړي قبله ته مخ غواړي دا خو خر دی اوړي راوړي هغه ورته جواب کې د څه نه وای چې دا زما طبيعت دی زما خوخه ده ته ما نه پیژنې زه څومره غټ سړی ته کسر سړی ما څه خبرې کې یو صحابي دی او بل تابعی دی هغه ورته لولا انی رأیت رسول الله فعله لم افعله کما پیغمبر علی السلام په دې طریقه نه ویلې دله نو ما دا طریقه نه کوله اوس چې کوم زکه کوم چې رسول الله مې لیدل چې نفل منځ دې سې کړي دي نو په منځ کې د چا تابعداري کوي ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه دام د رسول الله شاګرد دی رسول الله ته ډیر ګران وو نبی صلی الله علیه وسلم چې په ډوډۍ خوړل مړی به بنی مشان دی ډوډۍ او د ننګولې به ته ولېګلو د جمعه د مدرسې د پاره اجي سه ملک کاکا ټول کارخزو تماواله کول خپل هم تاسو کوي چې طالب لم ډوډۍ ورکړي کنم د کړي د مولوی شپ سکینه چې د دومره ملمانه عذر کې کوم مدرک نه عذر کوي دا ته چې یسار نه ماخامه پورې لګي کال دولس میاشتې مولوی شپ جامه ټوپۍ د دې مدرسې د سپیکر د سیمټ رنگونه د کوم طرف نه دي دا لکه تاسو کوا زنانم چون ګډیر راغلي خويندو د طالب په اول غږ باندې په مینا محبت د ثواب په نوم باندې په اخر پړخ کې طالب العلم ته ډوډۍ را رسوا د څنګه چې په باران وریږي ته غواته تاویږي راته اپ سور نور کې ولاړ ته قلاره بشه قلاره وډړه د چولې دا چې زودري شدري غږ کې نور کړو یا بلا شي کې نو ډوډۍ بلوي دا کار باندې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل طالب العلمانو خدمت کو نو یو ورځ ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د ډوډۍ راولې غلا ډوډۍ مروغه ده او په کاسه کې ننګولې نمچا مړې نه ده کړې بس دغه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کا سره واغست او بیرته راغلو وې د الله نبی صلی الله علیه وسلم انده مړی ډوډۍ چې بده نور کله را لګله ثابت خړلې و او نن چې را لګلې و مړی دې څنګه راغستې دا ولی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلا ورته ویل حرام هو الله پیغمبر دا ډوډۍ حرام ده رسول الله ورته فرمایلا ولکنی اکرهه من اجل ریحه په دې ننګوري کې وګه دا وګه او د وګي د ابوی می بد شي چکنی مکنی شولا نو د دې وګي د دې بوی د وجنه ما دا خوراکونه کړ زړه مې نه غواړي صحابي ته ګور هغه ورته بیا وند نه وایخه په ګوندو شو ورته نه دی
هغه صحابي ورته سوي ګوري دي ته ایمان وي زمونږ استاد ټکه پکې داله صحابي ورته فإني اکره ما کرهت اذا الله پیغمبر استا چې څه بدی شي ټول زما بدی شي استا چې څه خوښ شي ټول زما خوښ شي چې استا زړه ورته نه کیږي زما زړه څوک دی چې هغه کاسې ته بلاس وروړي چې ته یې وروړي نو صحابه خپل ډوډۍ د چا تابعدار کړي د محمد رسول الله مونږ د رسول الله تابعدار کړي دي عبد الله ابن عمر فرمایي رسول الله د سرو زر ګوتما چولې و نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین وحی په ذریعه ول چې دا ګوتما د سرو زر درې کسر زر بسړي نه استعمالوي نبی صلی الله علیه وسلم راولې کې دا ګوتما یې درې کړه او دا خبره وکړه چې انی لن البسه ابدا اچرته به ګوتما نه اچو خو دا چې کله ګوتما جوړ کړو نو صحابه ټولو جوړ کړل ټولو پدې کې صحابه کرام چې نو فنبذ الناس خواتيمهم ټول صحابه راولګیدل به د سرو زرو ګوتمه استعمال کړي ندی اے مؤمنانو ورونو اوس محمد صلی الله علیه وسلم د ذات په اعتبار موجود نه دی د دنیا نه تللی دی احادیث موجود دي احادیث به بیان په منبر او د عالم نه ویل کیږي کله چې عالم تاسو د کتاب او سنت صحیح حدیث وایي ان شاء الله تعالی په دې علاقه کې د حدیث د صحت ډیر اهتمام کیږي نو تاسو په هغه باندې څوک عمل وکوي ورونو زما دوه خبرې لاړې اوله دا لاړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه د الله په نس څومره قدر لري آیاتونه می ویله دویم مرته د صحابه واقعات ویله تقریبا ودانی چې صحابه خپل خوخه نه ده کړې خوخه ده چا کړې محمد رسول الله کړې ده کنه ده کړې و می ویل کړه اخیرانه خبره من د الله نه غواړو چې د دین تاسو ته ورسو چې موږ تاسو دوه ته ګټور وي او چون کې قیامت را نږدې ده مختلف نمونه دي صفات نمونه چاته څه نوم ویل کېږي چاته څه ویل کېږي موږ ته کله خلک اهل الحديث وي کله راته سلفیان وي څوک راته وابیان وي څوک راته نور څه وي او لا نمونه جاری دي نور بم جوړیږي د خیره څخه موږ د چا په قصه کې نه زمونږ قصه قال الله وقال رسول الله مرګ په ټیم دې مړی د الله د طرف نه دا نور دنیا کې شي دي چې موږ ورته سر ټیټ نو څه شته ده تاسو دا ورېدلی چې امامان د دین سودي ورونو څلور علما به زما خبره په توجه اوري غلط تعبیر به نه کوي ځکه زه خپل خبره خپل صف کوم صحیح تعبیر وکوي او چې صحیح نو به ما باندې وسنه کوي توکلت علی الله امامان سودی ورونو یا الله څلور ونه جنت الفردوس ته بوزي الله د مسلمانانو دا ګمان او د دیو دا شهیدی او گواہی چې د امامان دی الله دقه ولا کافی کو جنت ته بوزي یا الله خی قدر وک خو امامان ډیر جوړونه دا څلور من پیژنو او نورم ډیر امامان دي سیده کنه علما ناس امام بخاری امام مسلم ډیر علما دي اوزاعی او ثوری او صفی ډیر علما کرام او ډیر امامان شته زمنګ د دین دا ټلیفون درې کله ته شیطانه من الجنه والناس دقه دي ګناه د حرام کار دی کوم عالم ورته صحیح وي به وي علما غریبان د مخونه پټی تاسو ته دا شی ونیسي ورونه امامان څلور دانی دی او څلور ونه دی الله جنت ته بوزي په شمول د عام مؤمنانو باندې تاسو راشي چې دا امامان څوی د پیغمبر په باره کې امام ابو حنیفه رحمه الله چې دا د امام د چې د دې تابعدار خلک په دې علاقو کې ډور دي او منګ هم تابعدار یو منګ امام سه په فروعي مسایلو کې منو او په عقیدوي کې منو اصول او فروع ټول منو او قدر او احترام ورته لرو دنه چاته پوسو کړو امام ابو حنیفه سه غټ عالم د خپل وخت اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه امام صاحب ته یو مسأله وکي پیغمبر نه عام عالم سید مرتبه الله درکړي الله دې جنتی کا خدا ستا خبره د قران موافقه نوي امام صاحب چې ستا خبره واخلو او کو قران واخلو کوم یو واخلو ځان خو نشو غسته او ځان پرې خو دیم نشو امام صاحب فتوی ته ګوره هغه ورته سوي اترکو بکتاب الله بعد مقابله لپاره ده د الله د کتاب په مقابله کې چې زما کوم خبره ده او ما د خیر په نیت کړی ده خو زمانه خطا شوی ده هغه پرېږدي او کتاب واخلي او علما ناشتي امامان شکل یو مسأله وکي او ختم شي بیا هم الله اجر ورکوي بیا هم الله څه ورکوي اجر ورکوي ځکه هغه د دین امامان نو تاسو وګورئ وای که زما خبره د قران موافقه نه زما دا بس کوي پرې بګدي چاور تو امام سم اذا كان قول الصحابه اذا كان خبر الرسول يخالفه ستا خبر او د حدیث په منځ کې مشکل راغلو ول نبی صلی الله علیه وسلم دین دا خو به یو انسان ته من حيث المجموعات ټول په ټول نه معلوم امام صاحب څومره د انصاف نه کار اخلي منصف انساني حقيقي امام دغه ورته سوی اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زما خبره د محمد رسول الله د حدیث په مقابل کې پریک دی او رسول الله خبره واخلي په عمل وکړي ځکه هغه پیغمبر
بیا ورته چا ویل اذا كان قول الصحابه کله صحابي ویناوي او بل طرف ته ستا ویناوي اتركوا قولي بقول الصحابه امام صاحب صحابه ته احترام لرلو منګه مرته لرو وې د صحابي قول والو زما خبره څه پرېږدا نو د امام صاحب مذهب مو یاد کړلو چې امام صاحب دا فرمای قران او حدیث باندې عمل وکا او د نور شا خبرو ته ګوره که موافق وي ډیره خده که موافق نه وي سره د احترام او د قدر دغه عالمنا دا خبره به پرېږدي. دویم امام زمون د امامانو نه هغه امام د امام مالک ابن انس رحمه الله دا ډېر بهترین عالم دی. موطا د امام مالک خپل کتاب لیکلی دی. د یو ورځ خلکو ته بیان کول وی اے خلکو انما انا بشر ورونو زعام انسان پیغمبر نه یم اخطئ و اصيب کله مساله کې صحیح مساله وکما او کله رانه خطاش قصدن عمدن غلطه مساله عالم نه کوي خطا شم فکر مې دی چې صحیح وي خو زه شم خطا شم په دې مساله کې فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق فاتركوه. اے خلکو زما مسأله په قرآن او سنت باندې پیش کړئ که موافقه و وای خلای که موافق نه و زما خبره څه کوي هغه بیا پرېږدئ. دومره ښکلي امامان دي حقیقت کې چې دا خلک امامان. امام شافعي رحمه الله دا یو قیمتي عالم دی او ډېر کتابونه لري او علما ته د دې معلومات شته چې دا څنګه انسانو. داوي اذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. خلکو که زما په کتاب کې مرسته یو مسأله پیدا کړه چې د قرآن او سنت موافقه نه ونه زما خبره پرېږدئ او د رسول الله حدیث ومنئ او بیا یې لږه شانتې دا خبره چې مضبوطه کړئ ولا تلتفتوا لقول احد. اچا وینا به د محمد رسول الله د وینا په مقابل کې قبلېږي نه کله چې مخالفه وي. اخرنه امام احمد بن حنبل هغه فرمایي وی تاسو داسې یوه خبره چې د کتاب او سنت سره موافقه نه وي اکه د امام مالک ده او که د شافعي ده او که د اوزاعي ده او که ثوري ده ټولې پرېږدئ. لا تقلدوني ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعية ولا الأوزعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. خلکو علماء ته قدر ولري خو خبره به د کتاب او سنت سره تلل کیږي که موافقه و اخلو به کنه و موافقه د عالم به قدر کوو. زما مؤمنان ورونو د الله د نبی په پوره تابعداري کې قران هم وي تابعداري وکي صحابه هم وي تابعداري وکي امامان هم وي تابعداري وکي او عام زمونږ استاد مؤمنان مسلمانان رونه وي تابعداري وکي. ورونو دا خبره به د خلینو راوالو او عمل ته به واچو عمل به وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د محمد رسول الله سره مینه پیدا کړي. الله دې موږ رسول الله په دین باندې قانع کړي. په دې خبرو کې کومه خبره خطا الله رب العالمین دې ماته دغه بخنه وکي کومه چې سید الله دې زما او تاسو ټول لپاره د خیر ذریعہ وګرځوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.